امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستان څخه ووتل او 20 کلن اشغال ته د پای ټکی کېښودل شو. د امریکا د پوځ د مرکزي قماندانۍ قماندان جنرال مک مکنزي بیا وایي موږ امریکایان له افغانستان څخه په بشپړ ډول ووتو، خو طالبان به له داعش سره مخامخ شي. د فشتن وایس د ننو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ستاسو پام راوړم تازه لنډ او مهم خبره ته. امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان نه ووتل. امریکا په افغانستان کې تر ټولو اوږدې جګړې ماموریت چې نږدې 20 کاله کېږي پای ته ورساو. د امریکا د پوځ مرکزي قماندانۍ مشر جنرال کین فرانک مکنزي تېره ورځ ناوخته د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستي الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. مجاهدینو همداراز په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د شپې 12 بجې وروسته امریکایي عسکر د کابل هوایي ډګر څخه ووتل. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي په کابل کې خپل سفارت تړلی او چارې یې له دوحې تنظیمیږي. د امریکا د پوځ مرکزي قماندانۍ ویلي چې وروستی امریکایي پوځي تور جنرال کریس ډوناهو دی چې تېره شپه ناوخته 1 بجه له افغانستان څخه. او په یو بل خبر کې به واورئ چې امریکا وایي چې دوی له افغانستان نه ووتل، خو طالبان به له داعش سره مخامخ شي. د امریکا د پوځ د مرکزي قماندانۍ قماندان جنرال مک مکنزي په یوه خبري غونډه کې له افغانستان څخه د خپلې وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او 20 کلن ماموریت یې پای ته ورساو. ده وویل موږ له هغه ځایه ووتلو، خو طالبان به له داعش خراسان سره په پراخه کچه مخامخ شي، ځکه د دې ډلې زیات جنګیالي یې له زندانونو وایستل، نو اوس به هغه ریبي چې کرلي دي. دا و د دې ساعت لنډ او مهم خبرونه. د نورو مطالبو لپاره پښتون وایس یوټیوب چینل حتمی در سره سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو